کپیستان دی لاندې ځمکه پاس اسمان دی د ګرانۍ د لاسه خلک مخ په بره روان دي د شوتر خان نه خبرونه واورئ. پرون د سبزی په منډیه کې ناڅاپي او دماکه وشوه چې په دې کې 80 کریټه ټماټر چخړېدلي وي او د 14 کدوانو حالات نازک دی. د کویټه نه جناب خربوزې یو بېرنګه چټۍ جاري کړې ده چې که په ملک کې دا دماکې بند نه کړې شوې نو موږ به په پټو کې ځانونه څښاکو په منډیه ته به در نه شو. بل خوا د ملکان نه ټماټر خبر ورکړی دی چې زړه ښکته پورته نه کوي. موږ د ملکان بټخېلې درګۍ ټولې مورچې کابونې ولیدي په ژمي کې به د بسونو په سرونو په کریټونو کې پټ مخ درځو او په منډیه به ناڅاپي او حمله کوو چې خلکو له به ټولې کپړې ګنده کوو. دا خبره پرون ټماټر کریلې سره کوله. اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د بډبېرې ډبې د کووټ بس ته ډېر په ناخوالۍ سره وویل چې ما پسې بې وخته ارنونه مه وهه، په ما باندې د ځوانۍ وار تېر شوی دی، زه تا د سمدستي لار نه شم درکولی. وعلیکم السلام. پرون د کاټرنګ په پول باندې یو ډاټسن په مستۍ کې راغی چې 14 کسان یې نیر ته وغورځول. داسې د مردان په اډه کې یو ویګن د ګرمۍ نه په جړا شو، په سپېږمو یې تور موبلیل تل کړه چې د مصریانو ورته خیال شو نو اوښکې وله وچې کړې او د تسلي ورکړه چې په تا به ګرمۍ کې ډېر سپیډ نه وهي. دا ګوپیانو د قبیلې مشر ښاغلی ګوپي ګل دا خبره اخباروالو ته په ګوته کړه چې دا د یو ټماټر نه صرف د سبزۍ د ورکېدو یو لوی سازش دی. په دغه ټیم کې د ګوپي سر د پاڼو نه راووتو او په منځ باندې وچاودو. پرون پېښور کې د ریلګاډي او د ماشي په حادثه کې د ماشي یو وزر والوته چې په دې کې د ریلګاډي 14 ډبې ټوکړې شوي دي او 14 مسافر لاپته دي. دغه ماشي بېګا مازدیګر په لیډرېډنګ هسپتال کې داخل کړی شوی دی. د ډاکټرانو د خولې وینا ده چې دې ماشي ته به 14 پونټه وینه خېجولی شي. د چین د سبزی وزیر ښاغلی چین وینګ پاکستان ته د 3 ورځو په دوره را روان دی. دا به زمیندارو له د ټینډو یو نوی تخم ورکوي چې دا به یو بوټی په هفته کې زمیندار د 25 تنه ټینډه ورکوي. دا خبره پرون د سبزی وزیر په متنو کې هغه ټیم کې کوله کم ټیم کې چې مثل د ټیکهدار لنګر د ټینډې اخیستې. دا ودې پسې کرکټ پرون د غوښې په میچ کې نظرحسین ته په 1200 پلیټونو ماتې ورکړه چې په دې کې د میرولي او سیدولي میچ برابر پاتې شو. د موسم په هکله وینا شوي چې د روانو 24 غنټو کې د کمالي د بهېدو امکان دی. نن د کمالي درجه حرارت 48.39 کیلوګرام ته رسېدلی دی. نو ور به سبا د خامخا راخېږي او ماښام به پرېوځي. باران سره زموږ څه کار نشته، که ورېږي او که نه هغه د الله کار دی. خبرونه ختم شي. د خدای په امان.